الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد توحيد عقيدي درسونو سلسلة كي يو أويون نمبر سؤال ترسيدلو سؤال دارة ما حكم بناء المساجد على القبور په قبرونو باندې د جماعتونو جوړولو حکم دا څه دی؟ جواب دا ده چې محرم په قبرونو باندې جماعتونه جوړول، د الله کورونه جوړول او د مانځه دپاره ځایونه آبادول دا حرام دي، دی جوړول پکار نه دي. وهو وسیله للشرک، وجه دا ده چې دا د شرک دپاره وسیله ده، دا د الله سره د برخدار جوړولو دپاره یو سبب دی او الله رب العالمین سره چیرته هم په مخلوق کې برخدار جوړېدل دا ناممکن دي، د دې تصور هم نشي کېدلی. روایت بخاری دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لعنت الله علی اليهود والنصارى، دا الله رب العالمین لعنت دی په یهود او نصاراو باندې، الله غوی د خپل رحمت نه شړلی دي. وجه دا ده اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، چې هغوی به د خپلو پیغمبرانو قبرونو نه جوماتونه جوړول او هغه به دغه شان ته هغې نه به زیارتونه جوړول او د هغې نه به جوماتونه جوړول او په هغې کې به منځونه کول او بندګي د الله تعالی به کوله، نو ځکه په الله تعالی لعنت دا په هغوی باندې کړی دی. یو بل روایت کې راځي، بخاري مسلم روایت دی، ام سلمه رضی الله عنها، ام حبیبه رضی الله عنها چې دوی حبشو په ځمکه کې یو کنیسه دا لیدلې وه، نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغې تذکره وکړه چې په هغې کوم تصویرانو ښایسته ښایسته، د الله پیغمبر ته تذکره وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، دا یهود و نصارا دا هغه خلک دي چې کله به کې یو نیکعمله انسان، یو بزرګ د الله والا کس دا به پکې مړ شو، وفات به شو، نو د هغې په قبر باندې به جومات جوړ کو، عبادت ځای به جوړ کو، وصوروا فيه تلك الصور، او دی خلکو به دی یهودو نصاراو به په دغې ځای کې او په دغې زیارت کې او په دغې جومات کې به دغه شان تصویران ولګول، د هغوی تصویران به ولګول. اولئک شرار الخلق عند الله، نبی صلی الله فرمای دغه خلک دا یهود نصارا چې دغه کار یې کوو دا د الله په نزد باندې بدترین خلق دي، د الله په نزد باندې هغه بدترین مخلوق دی، د الله په نزد باندې په انسانانو کې بدترین خلق هم دغه دي چې هغوی کې نیکعمله سړی مړ شي او بیا وله په د هغې په قبر باندې جومات جوړ کړي، د عبادت ځای جوړ کړي او دغه شان د خلک په دې طریقه باندې ګمراه کوي. بل روایت امام مسلم دی، جندب بن عبدالله رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الله پیغمبر فرمای او په تنبیه سره دا خبره کوي چې متوجه شئ، خبردار یقینا هغه امتونه چې تاسو نه مخکې وو یهود نصارا، هغوی به د خپلو پیغمبرانو او د خپلو نیکانو بزرګانو خلکو قبرونه به جوماتونه جوړول، هغې نه به جوماتونه جوړول. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، ای زما امته دا خبره ډیره مهمه ده، متوجه شئ چې ګوره تاسو د قبرونو جوماتونه جوړ نه کوئ، فانی انهاکم عن ذلک، او دا خبره واورئ چې یقینا تاسو ګوره دغې عمل نه ما منع کړی ستی، دا کار به تاسو نه کوئ چې په جوماتونو کې د قبرونه او یا د جومات په قبر باندې جوړ شي یا د په قبر کې یا د قبر د جومات باندې جوړ شي، داسې به چېرته هم نشي کېدلی، دا خبره تاسو واورئ، تاسو ما د هغې نه منع کړی ستی. دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث
په دې کې نور عقل نقل پلانکې دي سي نه چرته هم دا نه ځایږي. دا د امام بخاري د امام مسلم صحیح روایتونه دي. څلورو مذاهبو امام مالک، امام شافعي، امام احمد، امام ابو حنیفه رحمه الله دې ټولو په دې باندې اجماع ده. دا ټول زموږ اساسو دین هغه غډوي دي، دین موږ او تاسو آسان کړی دی. د دې ټولو په دې خبره باندې اجماع ده او دا خبره دوی کوي، د دې قول دا دی چې دوی دغه شان دا خبره ده النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وحذروا من ذلك. ټولو دا اجماع ده، د ټولو دا خبره ده چې یاره دغه شان ته جوماتونه دا به په قبرونو باندې نشي جوړېدلی، نه به قبرونه دا په جوماتونو کې جوړېږي او دې نه بلکې منع کړې ده، چېرته هم نه دی پکار. هغه جومات چې په هغې قبر وي په هغې کې مونځ نه کېږي. فتوا د علماو دا ده و جومات قبر جوړ شو یا یو قبرونو باندې ادیره باندې جومات آباد شو، څه به کېږي؟ داسې موضوع پېښه شي. من خبر نو اوس خبر شو جومات قبر موجود دی، څه به کېږي؟ علماو فتوا دا ده که چېرته دا قبرونه پخواني وو وروسته به جومات جوړ شوی، دا جومات به ختمې، نه دا جومات به ختمې، بل ځای کې وله ځمکه واله او بل ځای کې د جومات جوړ شي. که دا قبرونه پخواني وو، ادیره پخوانی ده او مسجد وروسته جوړ شوی دی، جومات ورباندې وروسته جوړ شوی دی، جومات به ورانېږي، ختمېږي به. او که چېرته جومات پخوانی دی، قبرونه ورباندې وروسته جوړ شوي دي، خلکو دا غلط کار کړی دی، اوس الله دینداره خلک موحدین پیدا کړه، نو دغه قبرونه به ورانېږي، د دغې دا مړي چې به کوم دي دا به بل ځای ته انتقالېږي، قبرونه به ختمېږي او جومات به پرېښودلی کېږي. وروسته شي چې کوم هغه منځته راغلی، که ادیره قبرونه منځته راغلي وو قبرونه به ختمېږي، او که جومات منځته راغلی وروسته جومات جوړ شوی جومات به ختمېږي. دا د علماو فتوا ده. دې کې یو فتوا یو شبهه ځینې خلکو وارده کړې ده، د الله د پیغمبر قبر باندې دلیل نیسي، وایي دا چې مسجد نبوي کې دی، دې سره به څه کېږي؟ اول خبره دا ده ابن باز رحمه الله ډېر ښایسته جواب کړی دی او نورو علماو دا جواب کړی دی، ابن عثیمین رحمه الله دا شانته نور. اوله خبره ابن باز کړه عبدالعزیز ابن باز وهنا شبهه يشبه بها عباد القبور. اول چې دا خبره د الله د پیغمبر خبره چې راله به دې باندې نور نه ځایږي، سعودي، پلانکې، پاکستان، افغانستان او اشخاص ملکونه په دې باندې به د الله د پیغمبر خبرې په وړاندې به دا نه پیش کړي چې دا ولې داسې دی او دا ولې داسې دی. د الله د پیغمبر خبره ذکر شوه، بس هغې باندې باید اکتفا وشي. وی دا شبهه چې کوي دا هغه څوک کوي چې د هغوی پړونو کې د قبرونو د عبادت مرض پکې دی، هغه څوک دا شبهه کوي، هغه څوک دا انتقاد کوي، اعتراض کوي چې د چا پړه کې د عبادت هغه د قبرونو د عبادت هغه مرض پکې دی، هغه دا خبره کوي. بیا هغه وی صحابه کرامو رضی الله عنهم جمیعا دا سوچ کوي چې هغوی ګوره نبی صلی الله علیه وسلم په جومات کې نه دی ښخ کړی، دا یې نه دی ښخ کړی، یعنې د الله پیغمبر چې کله وفات شو هغوی نبی صلی الله علیه وسلم په جومات کې ولا قبر نه دی کنستلی چې دا دی په جومات مسجد نبوي کې ښخ کړي، داسې نه ده شوې. دویمه خبره دا ده چې هغوی بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها په کوټه کې ښخ کړی دی او د الله پیغمبر وصیت هم دا و چې ما به دې کې ښخ کړي. دا خو وروسته زمانه کې چې کله ولید ابن عبدالملک په 88 هجري کې هغې دا حکم وکړو چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم دا مسجد نبوي چې دی دا د دغه شان ته وران شي او د الله د پیغمبر د بیبیانو چې کومې کمرې دي هغه د په دې مسجد نبوي کې څه شي هغه د داخل شي. هغې چې کله دا حکم راولېږو په هغې وخت کې د مدینې والي چې و دا عمر بن عبدالعزیز و، هغه چې والي و نو هغې د دغې مدینې د فقهاو د علماو سره مشوره وکړه، هغې راجمع کړه چې د حاکم د خوا نه و د امیر د خوا نه دا حکم راغلی څنګه چللی. سعید بن مسیب رحمه الله سخت منع وکړه په دې باندې، انکار یې وکړ ډېر زیات. عمر بن عبدالعزیز بېرته راولګېدو، بېرته دقه شان ته د سعید بن مسیب دا خبره دا یې امیر ته ولېږله، د هغې وخت حاکم ولید ته یې ولېږله چې ګوره سعید بن مسیب سخت خلاف کوي چې دا کار ناروا دی، دا کار نه دی په کار. هغې بېرته تنفیذي شکل باندې حکم راولېږه. عمر عبدالعزیز یې وویل دا حکم زما دی او دا تنفیذ کا،
د دې تنفیذ درنه غواړم چې دا عملي کا دا کار هم دغه شان وکړه څنګه چې زه ویم د هغې سره بله لار نه وه هغه راولګېدو مسجد نبوي وران کړو او د الله د پیغمبر هغه د بیبیانو چې کومې کمرې وي هغه یې پکې شاملې کړې نو په خپله حتما د نبي اسلام قبر هلته موجود و عایشې زهاق کمره کې د قبر موجود و هغه هم پکې ور داخل شو نو هغې ټایم کې علماو خلاف کړی دی ابن باز ذکر کوي ویل اوس داسې خبره دا ده وقد اساء فی ذلک ولید دا کار غلط کړی دی ولید چې دا کار کړی دی دا غلط کړی دی د الله د پیغمبر د نصوصو خلاف عمل دی نو موږ نو سړی په دې باندې حجت نه نیسي نو بیا علماو دغه شان د ځینو علماو هغه دغه شان د په دې باندې سخت رد وکړو او ځینو علماو دا خبره وکړه چې نه د الله پیغمبر قبر کې د الله پیغمبر قبر په مچنبي کې نه دی ښه بلکې د الله د پیغمبر دا جمعات چې دی کوم مچنبي چې دی دا پراخه شوی دی د پراخۍ په صورت کې هغه په منځ کې راغلی دی او د هغې نه اوس دیوالونه چاپېر دی هغې قبر بیل دی نو د الله پیغمبر قبر چې دی دا مچنبوي کې نه دی بلکې دې کې کوم نقصان نشته دی او دا جمعات ورپسې پراخه شوی دی نو هغه پکې شامل شوی دی نو مسلمان سړي ته دا نه پکار چې هغه په دې باندې دلیل ونیسي چې د الله پیغمبر قبر دا مسجد نبوي کې دی نو موږ دغه شان د مړي به راوړو او دا په جوماتونو کې هغه نه چېرته هم داسې نه پکار بلکې دا دین نبي اسلام منع کړې ده جدي منع دې کړې ده پکار نه ده او دویمه خبره دا ده چې دغه شان ته دا د ظاهري دا د صحیح احادیثو د نصوصو خلاف عمل دی د الله پیغمبر فرمایي دا کار مه کوئ هغه بس دا کار به نه کوي و چې دا کار مسجد نبوي کې چې کوم قبر دی بلکې دا دغه شان ته هغه وخت وروسته ولید عبدالملک دا کار کړی دی د هغې خپل رای و خپل نظر او دا جمعه ته پراخه شوی دی هغه پکې ور داخل شوی دی نو چېرته هم دا کار دا نه دی پکار بلکې مقصد دا دی چې دا یعنې وسیله د شرک ته جوړېږي قبرونه په جوماتونو کې جوړول دا وسیله ذریعه سبب دی شرک دی نو هغه ذریعې چې هغه د یو ناروا عمل دپاره یو سبب ګرځي هغه وسیلې چې د ناروا عمل دپاره یو سبب ګرځي هغه وسیلې منع زموږ او تاسو شریعت هغې باندې منع کړې ده نو چېرته هم دا کار نه ده پکار الله تعالی زموږ او تاسو د هر قسم منهیاتونه د هر قسم د شرک هغه اړې او د شرک